الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد، مظهر لطفه ونور عرشه، وصلى الله تعالى على آله وأصحابه ومن تبع بهداه إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وكفى، ما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. صدق الله مولانا العظيم. یما ډیرو محترم و معزز و مسلمانانو مومنانو ورونو، دا آیه کریمه چې ما درته تلاوت که، په دې کې پروردګار رب العالمین د شاهدانو په حقله معلومات ورکوي. وخت چې تاسو غواړئ په خپلو معاملاتو باندې، په خپلو کړو وړو باندې، مالی او جانی او ملکیتی هر څه چې وي په هغې باندې شاهدان تیر کوي، دو شاهدانو حق او حقوق، عدالت او شرایط پروردګار رب العالمین موږ ته راښیي. هر څوک هم د شاهد قائم مقام ځای نشي نیولی. شاهد ته ځان ته الله پاک په دین کې شرطونه ایښي دي. په دې خطبه کې انشاءالله د ما موضوع د نکاح د شاهدانو ده، چې د نورو معاملو شاهدان هم پکې داخلیږي، خو اهمه موضوع ده چې په عقد د نکاح باندې باید شاهدان موجود وي او شاهدان به شهادت ورکا. اول پروردگار رب العالمین حکم الاشهاد، حکم د شهادت په عقد د نکاح یا په ایجاب و قبول په مجلس کې څه دی؟ اکثریت علماء کرام رکن یعنی فرض ورته وایي. وی حکم د شاهدانو چې ام به ناوی ته ورځي
اوم به په مجلس د نکاح کې موجود وي شهادت به ادا کوي دا وی فرض دی رکن دی مهمترین شرط شروط د نکاح نه دی اکثریت علمای کرام په دو اعتقادی که چیرې شاهدان په عقد د نکاح کې موجود نه وي یا تیر نشي یا څوک ورته په احترام قائل نشي روی نه غاړي نو عقد نکاح وی باطل دی ورونو دې ته رکن یا فرض ویل کی د هغه شرط دی چې په هغې باندې صحت معاملې صحیح کیږي او که پکې موجود نشوله صحت هغو معاملې باطله کیږي یعنی هغه معامله اصلا په اصولو د شریعت په شرایطو د شریعت غرای محمدی مطابق د سنتو د فرموده د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او د پروردگار رب العالمین نه ده انجام شوی ذهب جمهور علماء إلى أن الزواج لا ينعقد إلا ببينة ولا ينعقد حتى يكون الشهود حضورا حالة العقد اکثریت علماء کرام زه دې یوه خبر نه کوم هغه علما چې اتفاق لري اکثریت هغو علماو قول دی دوی وایي چې شاهدان په عقد د نکاح کې فرض دي ضرور دی رکن یې دی که چیرې وي دوی را نشي بیان مجلس د نکاح ته وړاندې نه کا او په عقد د نکاح کې موجود نه وي په مخ د قاضي کې یا د ملا امام کې وي دا نکاح اصل باطله ده ولا ينعقد حتى يكون الشهود حضورا حالة العقد تنها دا کفایت نه کوي چې شاهدان د ناوې ته ورشي دغو رضایت واخلی بلکه یاوری بورزی دغو رضایت بخلی دغو رضایت به د نکاح مجلس ته راوړي علما وایي وی که چیرې دوی د ناوې رضایت واخلی او عقد د مجلس د ایجاب و قبول ته رانشي بیا یې نکاح نه ده صحیح ولی ورونو ځکه همدغه دوه نفره شاهدان دي چې دو ناوی د زړه او د خولې راز او قول او اختیار او رضایت بیانوي دغو نه اقرار اخلي نو دوی چې اقرار واخسته په دې باندې کفایت نه کوي چې دوی د ځان سره کتمان کا پټ یې وساتي دوی به راوځي د نکاح په مجلس کې په عقد د مجلس کې د ایجاب و قبول کې به دا بیانوي موږ تاسو معمول وخت چې شاهدان د نکاح د مجلس نه ناوې ته لیږو هغوی ته وایو چې ناوې ته به په صریح الفاظ وایي چې د خپل نفس او مهر وکیل دی څوک دی په دې کې ورونو ځینې غلطۍ د موږ په معاشره کې روانې دي ناوې د خسر کور ته وړل او بول هغلته نکاح کول یې غلط دي ناوې د خپل پلار په کور کې باید نکاح شي د خسر په کور کې خاښې یا نورې مشرانې ښځې ناوې ته پټ وایي چې لیور دی یا کاکا خسر دی یا ماما خسر دی وکیل دی نفس و مهر ونیسه دا بالکل غلطه خبره ده دا بالکل غلط دود و دستور دی دا د یو انسان خپل د نفس اختیار و واک اخیستل دی یعنی حتی دا ناوی د دې اختیار نه لري چې زه د خپل نفس و مهر دپاره څوک وکیل انتخاب کم ظلم دلته دی دا ناوی کل مختاره ده د خپل مهر و نفس دپاره څوک وکیل نیسي شریعت غرای محمدی وایي وی په اول قدم کې به خپل پلار وکیل انتخابوي ځکه د نجلۍ په
حق ته پلار مشفق و کریم و رحیم انسان بیا نشته دی. که چیرې پلار کو مشکل درلود یا عذر شرعي درلودله، لیونی وه، مسافر وه، بېعقل وه، د غږېدو جرأت یې نه درلودله، بیا کولی شي د وراثت په حساب باندې د هغې نه ټیټ خلک انتخاب کا چې د دې محارم وي، د دې خپلوان او دوستان وي، د د مال نه د پلار د مال نه میراث وړي، هغوی کسان به د دې وکیل ګرځي.